تاسو په مخ کې دا یو بیان ما شروع کړو چې په هر زمانہ کې الله پاک د دین د حفاظت د پاره اسباب پیدا کړي. کله دا حفاظت د بنی آدمو په ذریعہ او کله دا حفاظت الله د حیواناتو په ذریعہ کوي. عزیزانو دا الله د دین خدمت دا پیچا پورې موقوف نه دی، نه دا داوسو کولې شي چې دا فلانه سړی کا لاړو نو دین به خراب شي یا د دین خدمت کولو والا به څوک پاتې نشي. دا تصور غلط. دین د الله دی، ذمہوار الله دی، اسباب په هر زمانہ کې الله ورته پیدا کوي. عرض میں دا کولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه سلويخت ورځې وړاندې او یا 25 ورځې وړاندې یو واقعه شوې وه او دغه واقعه دومره عظیمه واقعه وه چې دنیا ورته حیرانه وه. واقعه دا وه چې د یمن یو گورنر و، داغه نوم و ابرهه. هغه یو ورځ په خپله اسمبلی کې ووی چې دا خلق مکی ته څه دپاره ځي، هلته څه شی دی. نو ممبرانو ورته ووی چې صاحب په مکه ښار کې یو کوټه ده او هغه کوټې ته دوی کعبه وایي. د کاڼو جوړه شوې کوټه ده، دوی ورته کعبه وایي. او دا خلق لاړ شي او د هغې نه ګیر چاپېر تاویږي، هغه تاوېدو ته دوی طواف وایي. او بیا ورته وایي چې دا ثواب دی دې کې او جنت دی پکې او دا دي پکې. دا یو شی. ابرهه وایي چې د کاڼو کوټه ده. وی چاو وی فوراً یو د سنگ مرمرو کوټه جوړه کړي، خالا او مزیدار. آرډر وشو. نو جلکارانو عمله رالو، گورنر آرډر په 100 ورځو کې اعلی کوټه د سنگ مرمرو دا جوړه شوه. چې جوړه شوه په تمام یمن کې اعلان وشو چې دینه پس به هیڅوک مکې ته نه ځي. د هغې نه دا ښه کوټه ده او د هغې نه پې اوچت غلاف وړېدلی دی او راځئ دغې نه تاویږئ را تاویږئ او هغه ثواب چې په هلته میلاویږي یا به دلته وي. خلقو وی چې ډېره ښه. حکم حاکم مرگ مفاجاتی دنیا تعریفونه وکړي. الحمدلله چې
خدای د لري سفرو نه خلاص کړو سب لري په ثوابونو پسې تلو خدای ثواب کور ته راوست د بادشاہ د خوشحالولو د پاره رنگ رنگ جګجګۍ وشوې لکه دا زمونږ زمانه تاسو وګورئ چې د بادشاہانو د خوشحالولو د پاره مونږ غوندې خلک څه کوي مونږ ملا طبقه پیران بزرگان عوام خیالم راکړي نو دا معامله د قدیم نه داسې را روانه ده چې د بادشاہانو د سرمایه‌دارو مخې ته لکها زرګا چاپلوسیګر اوړي راوړي او د هغې هر غلط اقدام ته چې دا د ثواب رنګ ورکوي د نیکۍ رنګ ورکوي دا زمونږ د قدیم نه عادت لن په دې خپل ملک کې تاسو وګورئ د پاکستان افسر بې اودسه په منځ کې ولاړ د اخبارونو کې فوټوان وګوره په منبرونو یې صفتونه وګوره په مجلسونو کې تعریفونه وګوره د غریب سړي بیړه غرکشي په منځونو کولو نه اخبار کې فوټو راځي نه څوک صفت کوي نه وایي چې په تندے اصول دو په منځه هغه غریب ولاړ نہیں دائیں سے بائیں کھڑے ہیں اور بائیں سے دائیں کھڑے ہیں اور فلاں صف میں نظر آ رہے ہیں دا چاپلوسی ګره زمانہ نوې نه ده دا د قدیم نه دا شی داسې را روان بیا زمون دې ملک که تاسو خیال وکړئ د یو داسې سړي متعلق چې هغه لا مونځ نه ورځي روجه په دوربین کې نه پیژني کلمه نه ورځي هغه سړي لا چې اهل دینو بیا کوم خطابات ورکړي دي پناه په خدای خبر چې زمونږ حال بڅي وې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه ته به مل د کم کاروان هلته خو به دوه ډلې یو به جهنم ته روانې یو به جنت ته روان نو د جنت ډله کې خو زمونږ تصورم سوال نه پیدا کېږي او د جهنم د ډلې به یقیني ملګري ځکه چې زمونږ مزاج دا نه دی چې مونږ زورور طرف تم چرته حق ویلي کوم طرف نه چې یره کېدی شي او هغه طرف ته مونږ چرته حق ویلي دا زمونږ مزاج تاسو وګورئ تاسو د کلو خلک یې یا د ښار یې چېرته د غریب او د امیر تصادم چې راغلی دی نو اور سړی چې راځي غریب په دا خوله خوله کې وایي که نه وایي اور سړی چې راځي وته چپ وده د غرب وده اور یو چې راځي کما غوندې بزرگ جمیل پې راشي وچپ وہ خان سره وده کلو کې خاریو کې دیہاتو کې عرض ہے د غریب او د امیر تصادم د امیر موټر د غریب سیکل وهي نار یو چې راځي سیکل والا نه پړق وباسي چې د خان موټر دی خراب هر یو نو دی وجې نه عزیزانو تصور د جنت چې دی دا په خوب کې مه ګورئ په خوب کې څو پورې چې د مظلوم او د ظالم سوال پیدا شوی د مظلوم او د ظالم تصادم راغلی او تا مرګرتیا د ظالم کړي او مظلوم دی الټا دباو کړي کوه که نه منځونه
بزرگ جمیلم ځان نه جوړ کا کاوه په دین کې هغه وخت کې ستا د ایمان امتحان ابو بکر ولی ابو بکر شوی و ولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزور مظلوم ابو جهل او ابو لهب سرمایه‌دارو او ظالمانو زورورو ابو بکر زکه ابو بکر شه چې مظلوم بے سر و سامانه اعلان وکړو چې خدای یو دی ابو بکر وی اول سره ابو بکر چې وی چې لا اله الا الله محمد رسول ابو بکر تا خو د څونه چې ولی یا څه و یا رسول الله ما سره ته وړو کېلوي شوی د دنیا په خبرو کې دي چې دروغ نه دی ویلي نو دا خو د دین خبره ده دی کې به څنګه دروغ وای نو صدیق دغه وخت کې پیغمبر ورته وی چې پیغمبر ورته صدق پیش کا او ابو بکر تصدیق وکړ ابو بکر زکه ابو بکر دی چاله چې د غرمې 12 بجو په ټایم کې جبرائیل راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اوس په دې ټکی د ابو بکر کور ته ورشه او زما سلام ورته وایي غرمې ټیم دی سردار کونین داغي کور ته راغی یا رسول الله په خیر بے وخت خیر خوده وایي جبرائیل اوس راغی چې الله وایي چې په دې ټکی لار شو زما سلام ابو بکر ته وایي ابو بکر صدیق په جړا شو ډېر وجړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جاړې ولې دا خو د خوشاله خبره و یا رسول الله جاړم په دې چې چرته زاو چرته د خدای سلام عمر ولی عمر شو نن ابو بکر د رسول الله په یو مړوند پروت دی او عمر په بل مړوند ولی پروت دی ځکه چې اهل مکه ټول راجمع شو او په دارالندوه کې میټینګ وکړ او ابو جهل پکې تقریر وکړ چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې نن زمونږ د پلار او د نیکه دین ته دروغ وایي ورته غلط وایي تاسو د دې یو پیغمبر علاج نشئ کولی عمر فاروق را پاسېده ورته ابو جهل غلی کېنه توره یې راویسته وی زما د مکې په دې غټو خدایانو قسم وي چې د یو لات نامه ده او د بل منات نامه ده چې دا توره به هله په تیږې کې اچوم چې د پیغمبر سر درته پکې ټومبلی راو عمر را روان شه عمر په دارالندوه کې ابو جهل سره دا تقریر کوي او رسول الله په سجده پروت دی په خپلې جونګړې کې او دعا کوي چې اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين اے پروردگار ته د اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا علماء لکی کدا دعا رسول اللہ دا دوارو پا حق کے کڑے ہوئے نو اللہ با دوارو مسلمان ہے تورہ نیولے دا اور آگے صحابی بار ولار دے وے عمرہ پا خیر ولی دا سی پا غضب ویلار پریدا لار پریدا ولی ودا تاسو چې د کمی شمې پروانه غالي ما پلات او منات قسم خړلې دې چې دا تور به الپتی کې اچوم چې د سر په کې ټومبلې اوس صحابي ورته وی چې عمره په ډېر لوی جذبه خوراغله او بل خبره وا ته د دې شمې مرکولو ته دل تراله زما دې په خدای قسمی چې د دې شمې رڼا ستا کور ته رسېدلې ستا کور ته
وی زما کور ته ودارڼه په یو منډه کور ته راغی چې کور ته راغی دروازه بنده او خورې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا آیات وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دروازه وډه بوله خورې دروازه لري که ورته دا تاسو لستو ورته ورو ما خو بس را نیولې ده په لتو لتو پې ختلې که د پاسه او خیر راغی هغه هم ښه وویل ولاړ دی ډېر ستړی خورې په وینو رنګ ده ورته نوره مې مه وه عمره وی بس ستړی شو وی اوس زما څه خبره اورېدی شي خورې زما څه خبره اورېدی شي وی وایه ورته عمره که تا زه ووهلم فکر نشته ته مې رور وی او زه دې خورما د دنیا دستور دا دی چې لورونه پاسې خویندې وهي خو عمره د نن نه پس واوره تر ننه پورې خو ستا او زما په منځ کې د رورګیرۍ او د خورګیرۍ تعلق او نن نه بعد ستا او زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق دی تر ننه پورې ته مې رور وې او زه دې خورم د نن نه بعد ته کافر او زه مسلمانه یمه ستا غوندې زرګونه عمران یو طرف ته او یوازې لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف ته هیڅ نشي عمر یا ډېر شان کې ولاړو یا یکدم سرنګون شو په جړا شو د خورې فاطمه نامه وه د ګریوان نه یې ونیوه وی فاطمې ستا دې په خدای قسم وي دا داسې مزیدار قرآن چې تا ته چا ښودلی د امام ولا بوزه ویسا فاطمه مخکې عمر ورپسې د سردار کونین مجلس ته چې ننوته رسول الله ورته پاسېد وی عمر بیا څه جګړې ته راغلی و یا رسول الله جګړې له نیم راغلی دې دپاره راغلی یم چې کوم قرآن دې زما خور ته ښودلی ما ته مو ښایي سردار کونین ورته وی ته ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مسلمان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم له تپوس کوي چې یا رسول الله ما په کفر کې یوه ګنټه ما بس نه ده تېره کړې یوه ګنټه اوس زه په دې ټکي مسلمان شوم زر ما ته په اسلام کې کار حواله کا اسه نه چې په اسلام کې بس وخت را باندې تیر شي بیا به خدای له جواب ورکولی نشم دا وخت خو په حساب دی دا په تول دی ستاسو زمونږ د زندګۍ د اوقات چې دي دا ټول په تول دي او دا په حساب په تول خدای را کړي دي او په تول به قیمت غواړي په دې خبرو پوهېږئ دا په تول میلاو دي مثلا 10 منه عمر مې درکړی دی 10 منه بدل به یې راکړې 20 منه عمر مې درکړی دی 20 منه بدل به یې راکړې 100 منه عمر مې درکړی دی 100 منه بدل به یې راکړې دا ستاسو څه خیال دی چې دا نن تر ماسپښینه پورې کومه ورځ تېره شوه دا بس بېتوله کاته وه اوس خو هر څه په تول دي هر څه په تول دا د پاکستان حکومت نه دی چې بله ورځ یې خوشحال کړي چې چیني نه کنټرول لرې شو خلکو الله شکر دی ډیپانو نه خلاص شو نن جنګ اخبار کې وګورئ وایي 9 روپۍ وړاندې وه خو پاوکم پاته به شي اوس نو په 10 به یې کوي 10 روپۍ کیلو کوي داسې خوږ خامار په دې وطن را پروت دی خوږه اشتها چې په ځان به پوه هم نه یې او ساګانې به درنه وتي اندرون کې
داسې ملک دشمن عناصر یا د اقتدار په جامه کې په ملک ناستی، یا د لاندې د مشورو په جامه کې په ملک ناستی، یا د ایډوایزرانو په شکل کې په دې ملک ناستی، داسې مشورې درکوي چې آینده به د دې ملک هم بیړه تباهي او ستاسو به هم بیړه تباهي. 10 روپۍ کیلو چې چینی شي، د ملک اقتصادي حال خو مو ګوره که، د ملک مزدوره طبقه خو مو ګوره که، د ملک خواران خو مو ګوره. هغه جومپړی دي، هغې کې هم تاسو څوک مزدورۍ کولو ته نه پرېږدي. پرون نابله ورځ کوواټ روډ باندې پی ډبلیو ډي والاو بلډوزرې راوستې وي، بلډوزرې، انجینیران او ایس ډي اوګان ورسره دي، پولیس ورسره دی، بلډوزر ورسره دی، سړک په غاړه چې چا بوجه ځوړند کړې ده او ترې لاندې ناست دی او چولې خرڅوي بېګاله بچو له روټۍ پیدا کوي، ای په بلډوزر والی دی، په چا یې خپه ماته کړې ده، په چا یې ټاپره یې راغورځولې ده، په چا یې په دیچکو چتونه راغورځولي دي. نو غریب روټۍ ګټلو ته د سړک په غاړه نه پرېږدي او چیني ورته 10 روپۍ کیلو کې، دوړو بوری کال کې 3 ځل ورته ګرانۍ. اخر کېږي به د دې ملک څه؟ دا کوم ظالم دا ناست دی چې تا ته وایي چې دا د عربو ملک دی، د تیلو چشمې پکې راوتې دي او ملک موړ سرب دی او مالدار دی، څومره ګراني چې پرې راولي دوی یې برداشت کولی شي، ملک باندې ګراني د دوی خو بیړه تباه. سرکاري ملازمان تاسو وایي رشوت خوري ونیو، رشوت به څنګه نه الي هغوی؟ څنګه به یې نه الي؟ د یو بابو تنخوا ده په دفتر کې 1500 او 600 روپۍ، 1500 که زیاتې کلرک تنخوا 1500. کلرک چې د ورځې 40 پیدا نه کړي، د هغه مور به د کور خرچ پوره کوي. څوک به د عربو ملکونه خو نه دي. عربو ته زه لاړم، تپوس مې وکړو چې د دې شورتي مشاهره څومره ده. شورتي هلته سپایي ته وایي. 4,000 درهمه د یو سپایي تنخوا ده. 4,000 درهم، 4,000 درهمه 11,000 پاکستانی روپۍ شو. نو دا د عربو ملک خو نه دی، ظالم قوم او بدبخت قوم. بیا د غریبو سره دردول، دا به د پاکستان ته دوا وکړي دا غریبان. چابړي والا او ګاډي والا څه چل دی؟ لار صفا کوي چې دا بورې پې ښې ښې تېرېږي. دا د ټاک دلګان چې دا بورې ځان سره کېنولي چې دوی پې په اواز وي چې لار کې رکاوټ را نه شي. غریب سړی خو په کندو کې هم ګرځېدی شي، ټانګه خو په کندو کې هم تللی شي، خو لار د موټرو والا او د بورو نه صفا کوي، روډ دغو نه صفا کوي. نو روډ صفا که، خو چېرته د سړیتوب په شکل کې خو راشه که، د انسانیت په شکل کې خو راشه. راشه ورته ووایه چې بچیه لږ رستو شه، اکسیډنټ کېږي، دا لار کولاو کا، دا تواړه لرې کا، دا پلانې. نه نه، راتلو سر به غپ 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 درود درود درود. یا الله قیامت راغی، سیکان رالو، د دلي که د پی ډبلیو ډي ګنکپان رالو. دغه ایسپیوګانو لی چې چا 15,000 او 2,000 روپۍ ورکړي دي، د هغې هر څه بد شو، د غریب جمپړی را وغورځېد. دا څه خبرې چې دا مونږ هغه نادان مولیان یو چې مونږ له ارامیان نه دي معلوم په دې ملک کې. ګنکپان او د ملک سړي خواره مونږ ته نه دي معلوم. اوس بیړه خبره ده چې په سترګو م پټه ایښي دي چې زبلا توره ورپسې آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی. سړیتوب دې ته وایي واوره واوره د پاکستان حکومته، تا نه لوی لوی خلک لاړه نیست و نابود شو، نام و نشان یې ورک شه، تا هم د عمر ټیکه نه ده والې. واوره حکومت کول دې په ملک شوقي، نو داسې حکومت کوه. حضرت عباس راغی او قاضي له درخواست ورکړ، د چا په سر؟ د امیر المؤمنین عمر فاروق په سر درخواست چې جی دې
حضرت عمر آرڈر کړی دی او زما د کور پرناله یې غورځولې ده. قاضي سمن جاری که په امیر المؤمنین پسې چې فوراً امیر المؤمنین د قاضي عدالت کې پیش شي. اوبه کې څوک داسې د زمانې بادشاہ خلاف ته چې راپورټ وکړې ته خو دې تاڼې ته لاړ شه، غریب سړی او د خان متعلق راپورټ وکړه چې جي ما سره دا زیاتې وکړه، تاڼېدار به هم ځه کاکا او موله کار ګورې ځه خانه دې خرابه شو، اوس به نور کار خراب شي. ګینې حوالات کې دی چې ما غریب راپورټ لتلی داسې ویری چې وتښتي. نو ته به په ملک کې د یو حاکم او د حکمران متعلق تاړې ته راپورټ تلاړ شي او ستا راپورټ به پولیس والي. اوس به امیر المؤمنین عمر فاروق مونږ کوم ځای نه پیدا کړو، یا قاضي ابو عبیده به کوم ځای نه پیدا کړو، کوم ځای؟ عزیزان، ملا ډېر لوی شان دی او که هغه خپل شان وپېژني، ډېر لوی شان. ملا ځان په خپله سپک کړی. که دوی د اهل دنیاو په درونو کې ناست او ولاړ نه وی، د دوی به دومره لوی مقام وی چې د دوی په سمن به امیر المؤمنین جومات ته پیش کېده. ډېر لوی شان. عزیزانو، دې جومات ته دا زه چې پکې ناست یم او تاسو ناست، یو افسر و، یو ملا راغی وی دې افسر سره مې څه کار دی، راځه چې ورشو وله. ما لودرېږه زه هغه جومات ته راغواړم. ما ته وی توبه جومات ته یې څنګه راغواړې؟ زه چې مونږ ورشو ما نه راځي جومات ته، ښه سړی وی نه نه که نه بیا به زما کار نه کوي او جومات ته یې مه راغواړه. ما راځي که نه؟ نه نه خدای قرآن ته وګوره راځه چې ځو. یاره چې په دې ګوړګوړو کې خو مې ووالو یو څوک که نه. مال هغه داسې ملیان دي چې دین یې مو شرمولو، مذهب یې مو شرمولو، ځان یې وشت. هغې پسې مې هلک ولېږلو، دلته راغی ویل بس سبا راشه او کار به دې وشي. د څو ورځې پس چې ملا زه ولیدم نو ما ته وی چې یاره لوی روب دی دی. دا اوس خبره وه. ما روب نه دی، اهل دنیا ما ته اهل دنیا چو سگے دیوانہ ان، اهل دنیا چو سگے دیوانہ ان، گوش شو ازی چو بس بیگانہ ان. وی دا اهل دنیا لیونی سپی دی په دنیا د خدای کې به خپل سپی چې لیونی شي نو اول په خپل کور والا چک لګي که نه لګي؟ لیونی سپی چې دی اول په خپل کور والا چک لګي. نو دا اهل دنیا لیونی سپی دی، دوی نه یو طرف ته شه په دنیا د خدای کې به خپل نه. زما عزیزان، عمر فاروق سمن ورغی چې قاضي صاحب دې غواړي. قاضي له لاړو امیر المؤمنین دربار کې پیش او حضرت عباس هم پیش. قاضي ورته وی امیر المؤمنین ته چې دې سړي په تا څه دعوه کړې ده ځان صفا کا. څه جي؟ وی دی وایي چې زما د کور پرناله یې غورځولې ده. عمر فاروق ورته وی چې او ما غورځولې ده، خو ځکه مې غورځولې چې د ده د دې کور پرنالې باندې چې اوبه به راتلې نو د مسجد نبوي دیوال به یې والو او
خبره زما عزیزانو خبره مې دا کوله چې ابرها کعبه جوړه کړه چاپلوسیګرو تعریفونه شروع کړه صفتونه یې شروع کړه چاپلوسیګرو مرتضک مې درته وویل په دې ملک کې وګورئ د پیرانو سره سنگیان ګرځي دا جانکټي غوندې نه دا ورسره ګرځي داسې دا دلالانی دوات یې وغواړه دوات حضرتجي نه پلانې بیمه اوهو د حضرتجي تعویض دا دلالانی حضرتجي خالص د غلو ډکي والله که پکې هېڅ پکې خدا راستی کا هغه سړي کې بزرګي او ولایت راشي چې ستا 500 پاو شکرانې ته لاس نیولي که دی به بزرګي نو زه خو به د انسان بچی نه یم بلکل بزرگ غرغشتو مولانا و بزرگ د ډوډۍ مولانا و بزرگ د غلجو میا صاحب دا بزرگانو دا اولیاو دا دلالانی چې خوشی کړي او سنگیان ولا پیدا کی دا بزرگان نه اوس دا په ټپوډون قوم چې دی تاسو وګورئ قبرونو او زیارتونو باندې دا جانکټي چې ناست دا تحقیق هم کړی دی چې دا په قبرونو کمې شکرانې راټولیږي دا ځي کم خوا ښځې نر په ټپ وړاندې دي ښځې نر دا چیلي او ګډان چې د زیارتونو نظر ومنلی شي او دا د زیارتونو ته واوړي او دا منجوران دا ځي کم خوا دا کم خوا ځي په خدای قسم چې دا د کروڑپتیانو کور ته ځي ځکه چې د زیارت وار مقرري هفته د یو دوه درې ورځې د بل 15 ورځې دا د کروڑپتیانو کور نو دا د خدای سپېره ښځې چیلې منلی دی د کور روان شو په ګنتي او بیلچې والو ښځې له چیلې واغستو هغې زیارت له بوتلو د سرمایهدارو کور ته لاړ دغه ښځه د ستا کپره وخوري او ته د دې کپره وخوري کور دې وران شي چې کور دې وران شي دغه پیسې چا یتیم لا یسیر لا اوږي تږي نهار لا په خېټه کې واچوه نو د زیارت چیلي ته څه ضرورت دا قوم به څوک پوهي قبایلو کې وګوره چې لاری والي ګډ به دې ځای نه په دغه کې سور کې پلاني زیارت هلته چې لاړ شي یو حال جوړي سي بیا دا مسله دې تپوس کړي چې کوم ګډ او چیلی د زیارت په نوم باندې نظر کړی شي نو نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم کفر او شرک کوم چیلی او ګډ چې د زیارت په نوم منلی شوی د خنزیر نم زیات پلید په بسم الله الله اکبر هم هغه نه حلالیږي څو پورې چې د هغې مالک د دې عقیدې نه توبه نه ویستي او بیا یې په بسم الله الله اکبر حلال کړی خو دا قوم به څوک وي عزیزانو د غریبو پیسې داسې خرج کېږي د امیرانو پیسې کلبونه دي ډانسونه دي ګډېده دي افتتاګان یو افتتاح چې یو سرکاري سړی کوي هغه له لکونه روپۍ خرج کېږي هله هغه یو کینچي له کړپ ورکوي په دې م چېرې سوچ کړی تاسو د شیخانو پوهېږئ ناړو په خبره دغه د ماوې د بزې احفش په شان سرونه مه خوځوئ خبره نه کوي دا خلک چې د څه شي افتتاح کوي دې افتتاح دپاره لکونه روپۍ په لارو سرکو پولیس جایونه انتظامات ګیټ پسټیانې لکونه روپۍ خرج شي نو ایله چې دی
کینچی لکړت ورکړي. نو د سرمایه‌دار او دولت داسې خرج کیږي او د غریبو پیسې چې دي د هغوی ښځې په زیارتونو د کوڅه ډبو پسې ګرځي. زما نوسۍ بیمار، ښځې راتلې منکر، وایي پلاني ځای کې ښځه ده د 7 کالو جبۍ اوچتوي، جبۍ. نو جبۍ دلته دا بانو مونږ چې واړو نیا به ورته راوستو، هلکه ځئ چې جبۍ اوچته بل را وایي په ازرخانۍ کې یو ښځه ده چې چیني دم کي په خوله کې ور واچوه مړی ژوندی شي. بله ښځه را وایي د هندو قبر لا بوځئ ویلم به. بله ښځه وایي د تور چرګ سرمن والا په خېټه وتړئ. دا د ښځو خبره. دا د ملا په کور کې، د ملا د ټولو نه مخکې کور وران دی. مولیان غلام خدای په کار اخته دي. تاسو پوه شوئ دي؟ عرض مې دا و بله ښځه راله وایي الله ډینګ ډاکټر په متنو کې، ډینګ ډاکټر پسې متنو ته لاړو سه چې مکته ډینګ دی که څه دی چا تومره لوړ دی. ډینګ ډاکټر چې دارو ورکړي د دنیا سپیشلیستان یو میاشت کې ستړي کړ، دومره غوندې خېټه کې دا پته ونه لګېده چې دا څه خوري هم دا تیوزي دا کلمې قبض ولې نه جوړوي. د دنیا زمونږ د پېښور تمام سپیشلیستان دام پې ستړي کړل. لیکن چو قضا آیت طبیب ابلا شود، قضا راشي ډاکټر قمقل شي، وخت پوره شي ډاکټر قمقل شي. اډو پته ورته نه لګي چې د دې دننه د مشینري کې کومې پرزې کار پرېښو او کومه پرزه کار نه کوي. ما ته څه کول پکار دي چې دا مشینري حرکت کې راوړي. ستن نه او ګلوکوسون نه او رنګ دوایان نه او ډریپون نه او خېجوا هلک نور لاندې. آخره ورځ کې راته ډاکټر ووایي بس به علاج تشخیص یو ټیسټ کېږي په میډیکل کالج کې 48 غنټو کې ټیسټ کوي، 48 غنټو. او بیا وی هلته هندو دی، کوشش وکړه چې هغه هندو دا ټیسټ وکړي. زه ورپسې لاړم، هغه هندو ته مې وویل چې مهاراج دا ټیسټ ته په خپله وکړه، په دې مسلمانانو مې اعتبار نه دی پاتې. مسلمان اعتبار چېرته دی؟ دا څومره لیباټرۍ وتې دي ټولې بکواس، ټول بکواس. یو نیل ټکی زده کړی دی، نیل شوګر نیل، بلډ شوګر نیل، پلانې نیل. اوس ته متیاز یې دننه یوړې نو ته خو ورسره تللی نه چې دې ظالم بچي پکې څه وکړه که یې نه کړه. خو فارم به درکړي نیل نیل نیل، دوکه کې به دې وساتي. ډاکټر هم بغیر د اوس حکیم اجمل خان به کوم ځای نه پیدا کړی چې نه به زه ګوري او دړه بیماري درته ووایي. دا خو ټول لکیر که فقیر دي. دوربین اول د دې دي دوربین ته ګوره، دلته یې لګول دومره ساعت کې هغه حرکت معلومېږي په ایمان وایي. تاسو دې دغه لګوله سټسکوپ ته ټیک شو دا ټایم. دا پته به څوک لګوي په پاکستان کې چې تا د سټسکوپ ټریننګ کړی دی؟ د چا وزیر چې څلورم پاسي نو پوښتنې کولو والا څوک دی؟ زمونږ د پاکستان صوبایي وزیران هم وګورئ د بازګل کوتکونه دي، او مرکزي وزیر هم جوګن شاه ته وګورئ، پته یې نه لګي هغې ته. زما غلطي خو به ملا نیسي که زه ملا یم چې زه یو مسله او خبره کې غلطي وکړم نو ملا ته زما د غلطۍ پته لګي. نو د ډاکټر غلطي خو ډاکټر ته پته لګي. د ډاکټرانو وزیر خو ډاکټر په کار دی، په ټپو کې نه. د ډاکټرانو وزیر خو سرمایه‌دار او دولتمند نه دی په کار.
ډاکټرانو وزیر خو ډاکټر پکار دی او اعلی تعلیم یافته ډاکټر پکار دی چې د ډاکټر غلطۍ نیسي. تاسو وګورئ ملک کې د ډاکټرانو وزیر څوک دی؟ تاسو پوه شئ د غریبانو د لیبر وزیر څوک دی؟ د لیبر وزیر کروڑپتی دی. نو د لیبر د لوږې پته به کروڑپتی ته څه لګي؟ د لیبر وزیر خو وږی تږی پکار دی چې د غریب د لوږې تندې ورته پته لګي. زما عزیزانو عرض مې دا و چې عمر فاروق ولې عمر شو؟ ځکه عمر شو چې بیار و مددگار زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره توره راواغسته او د کعبې په خوا کې اعلان وکړ چې راشئ د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو. څومره کوشش مې چې د کفر د ترقۍ دپاره کړی و، والله چې د هغې نه 1 کروڑ زیات به د اسلام د ترقۍ دپاره کړی. د کعبې په خوا کې دا لوی صنادیق د قریشو دا ولاړو او عمر دا اعلان وکړ. نو عمر ځکه عمر شه او څنګه عمر شه چې د ده پړه کې به یو شی راغی چې دا کول پکار دي، همغه وخت به جبرائیل راغی او قرآن به یې راوړو چې عمر رای دا ده، الله وایي زما رایم عمر سره یو ځای ده. نو عمر ځکه عمر شه چې بیار و مددگار زمانه کې د رسول الله ملګرتیا کړې وه. زما عزیزانو په آرام او بې تکلیفه وخت کې خو د سړي ډېر ملګري پیدا کېږي او ډله هم ډېرې هر څه ډېرې قربان د هغه ملګري نه چې په سخته کې دې په کار راشي، قربان د هغه ملګري نه چې قبر درته وکړي، روانې او جنازه دې په اوږه کړي. خیال دې راغی پلاؤ او میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. دا سنڈاگان براشي وریجې به وخوري او لاس به اوچت کړي دعا به وکړي روټۍ مو خوړه نور به لاړ شو. خدای دې د دې کور روان کړي دې چې زما دوا ته راشي زه غر کړم. که دوی زما جنازې لراله دا واورئ زه چې مړ یم د مرګ خبرونه خو مې ډېر خواره شو دوستان. خیال م راغی ولې زه به مړ کېږم نه څه، زه به مړ کېږم نه، زه به مړ کېږم. زما پلار مړ دی، زما نیکه مړ دی، زما غور نیکه مړ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستي چې وفات شوې ده مونږ کم کوجایو، مونږ ټول به مړ کېږو. خو انشاء الله العزیز ملا تر هغې نه مري چې تر څو یې دا دلګان ځان نه مخکې کړي چې د دې سنډاګانو جنازې ما نه کړي تر هغې زه مرم نه. او لګیا به په کاروان پسې همیشه سپو غپلي دي، همیشه داسې خلق هم ما ته راغلي چې سړی راغلی راته وي چې زه اوس د جنازې نه راغلم، داسې هم پکې شته. نو انشاءالله زه به د هغه جنازې نه راځم، زما جنازې نه به هغه نه ځي، دا یاد لرئ. باقي مرګ دا زما د خدای په لاس کې دی، زه به مړ کېږم. باقي که زما دوستان ډېر دي نو زما دشمنان هم شته. هغه خلق چې کوم نن روس د خپلو ښځو یار ګڼي هغه خلق زما دوستان ټینګېدی نه شي. ناس په پاکستان کې دي او تبلیغ د روس غږوي، ناس په پاکستان کې دي او تبلیغ د امریکې غږوي، ناس په پاکستان کې دي او تبلیغ د اسرائیلو غږوي. دا خلق که ووایي دا زمونږ دوستان نه دي، دا د خدای هم دشمنان دي، دا د محمد رسول الله هم دشمنان دي او دا زمونږ هم دشمنان. په دې ملک راځه چې پکې اوسېږي پیپر یې ګران اخیستي دي، یا الله روس راولي مالیا الله روس د ده کور ته راولي، ملک ته خو یې مه راولي. روس چې راشي پاکستان ته چې ستاسو خلقو دا رویه او د دوی حکومت دا پالیسي وي لکه چې دا لګیا دی ګراني پی ډبلیو ډي والا را خوشي کړي دي دوکانونه ورانول. تاسو خو د خپله لاسه په دې ملک کې فساد جوړوئ، د خپله لاسه شر جوړوئ. دې وخته وګوره،
دا پړونده دا محکمې تاله کار پیدا کوي، ملک او عوام درته بلوه کوي، د خپله لاسه درته شر او فساد جوړوي. دې وخت ته وګوره، دې حالاتو ته وګوره، دوه بلاګانې زمونږ د ملک یو په یو سرحد بل په بل سرحد ولاړه ده، او اندرون ملک کې د ملک کارندهو ته وګوره چې دوی سال جوړ کړی. دوی داسې پټه پړاندې دي، دوی ته پته نه لګي. عزیزانو، روس خدای دې چرې نه راولي دې ملک. که راغی ته به خرې او ښځه به دې خرئ. خرم خپل بار وړي او واښه خوري یا په ډیران غول خوري، او ښځه به دې خپل پیټې وړي، نوکري مزدوري به کوي او بیا به چې دی واښه خوري. نو ته به خرې او ښځه به دې خرئ. روس داسې ملک. که ستا خیالي چې زما به کور یو، زه به کله پروت یم او کله به ناست یم، نه، ټیک ټایم باندې به کار لځې او په ټیک ټایم به واپس سي. کارډ به در سره یي، هوټل ته به ځې، روټۍ به خورې او غول به کې او کار به کې. ته به دا شې. که ته وایې زه به بیا هم شیخ یم او مونځونه به هم کوم، هېڅ نشته وروره، نه مونځونه شته نه څه. بس د خر او د خرې کار دی. کار به کې او غول به کې او روټۍ به خورې. نو عزیزانو، هغه بلا ته مونږ تیار نه یو. خدای دې چرې نه راولي. خدا ملک دې خدای په صحیح معنو کې مسلمان کی، او د دې ملک نظام دې خدای قرآن کی. هغه باقي واقعه به انشاءالله بلې جمعې ته شي. واخر دعوانا ان الحمدلله. ما یو ټکی ستاسو په مخ کې عرض کړی و چې د الله د دین خدمت دا په چا پورې موقوف نه وي. په هره زمانه کې الله پاک د خپل دین د خدمت دپاره مختلف شکلونو کې مخلوق پیدا کړی دی او د خپل دین خدمت یې پرې اخیستی. عزیزانو، بیا ما دام تاسو ته ویلي چې انبیاء علیهم السلام چې وو دا مقربین مخلوق، داغي نه رستو الله داغي کار د ادنا خلقو نه اغستی دی او تر قیامته پورې دی. که یو ملا دا ووایي چې ما نه رستو به دین غرق شي، یا یو پیر او بزرگ دا ووایي چې ما نه رستو به دین غرق شي، دا دغه خام خیال. دا الله د دین خدمت چې دی په هیچا پورې موقوف نه وي. یو والی بل نه بیا اخلي، بل لاړ شي بل نه اخلي، بل لاړ شي بل. الله د دنیا نظام داسې جوړ کړی دی چې زاړه مسافر روان کی او نوی ولا راشي. تاسو ته پته ده یو بادشاہ او داغه نوم ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه، هغه یو شپه په خپل محل کې پروت و او پاس د محل د پاسه یو سړی ګرځېده. د ورته आवाज وکړو چې څوک یې؟ وی صاحب زه اوښانو والا یم، اوښ رانه ورک دی. هغه ورته د خدای بنده دا د بادشاه محل دی، دلته بني آدم نشي راتلی، نو اوښ او بیا اوښ پاس په کوټو څه کوي؟ هغه ورته ویلې صاحب د سره من غواړم، که د بادشاه پاس په محل باندې اوښ نشي راتلی نو په پالنګ کې چاته خدای هم نشي ملاوی. ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم، نو پالنګونو کې چاته خدای نه ملاوی. بادشاه حیران شو. د دې سړي د خبرې د بادشاه زړه ته اپیل وکړو، ټوله شپه خوب ونه چې واقعي پالنګ کې خدای نه ملاوي.
مولانا نهرون وی در بهارا که شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. زرگونه بارانونه که په کاڼي وشي کاڼي نه ګل کېږي. که ته وایې ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي. پالنګونو کې چاته خدای نه ملای. عزیزانو، ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ټوله شپه ویښه تېره که او سهار چې دربار ته راغی، دربار کې وزیران جرنیلان ټول ناست دي او همغه سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی او نو سهار هغه بیا د غویانو والا په شکل کې راغلی او په دې دربار کې داسې اوتر اوتر ګرځي. پولیس پیرې ولاړې وې راونیو چې څه ګورې دلته، څه کوې لیونې؟ هغه وی نه، څه ګورې؟ وی جی غویا رانه ورک دی. په چغه یې وویل. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېده وی علیا دننه یې راولې چې پولیس اونیو دننه بادشاہ ته پیش ورته یې څه ګورې؟ وی صاحب غویا رانه ورک دی. نو بادشاہ ورته وی چې دا سسری دی چې ته دلته غویان لټې؟ دا خو د بادشاہ دربار دی. ته وګوره دا مختلف قسمه پیرې ولاړې دي، دلته بني ادم نشي راتلی او ته غویا دلته لټې؟ سړي ورته وایي چې بادشاہ سلامت، د سر امن غواړم، خبره کولی شم؟ وی چې بلکل. وی دې محل کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار. اوس پخواني بادشاهان ګوره، غویانو والا ته ګوره او د بادشاه ځان ته پیش کول ګوره او د بادشاه بیا ورته غوږی ښودل ګوره. بادشاهان هم د سړي زامن. اوس مونږ کې خو د سړي زامن پاتې نه شو، نو خبره به ته چاته کې او غوږ به ورته سود دي. مونږ یو دریوال دی بوډا غوندې دی، هغه هر وخت خپه خپه. نو ما ورته ویل حاجي صاحب ته ما چېرې په خندا ونه لیدي، هر وخت یې خپه خپه. ما ته ویل استاد زه دې ځکه په خندا ونه لیدم او خپه په دې یم چې د سړي زامن ورک شو، د سړي زامن نشته چېرته. که تاسو لږ غوندې د خپل ګریوان کې سر دننه که او سوچ مو که نو په دې یقین به ولرئ چې د سړي زامن ورک شو. سړي نشته. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به په دیوبند کې وي چې قحط الرجال دی. قحط الرجال دی ته وایي چې سړي قات شو، سړي نشته. هسې کوپړی ګرځي. سر خو خر پورې دی، سر غوی پورې دی، سر سنډا پورې دی، په تش سر کار نه کېږي. که ته یې جوړ کړي سرونه دي نو که تاسو خیال وکړئ د خرونو لم په دې سرونو کې مری او مری کې مری او کچرو له یې ویښته میخته دلته راځوړند کړي دي، ودونو مدونو کې دا زلمی چې پې سورئ دا خرم ری ډېر جوړ کړي خلک پې سورئ را سره په جوړول هم نه کړي. په 80 روپۍ دې سر جوړ کړی په صدر کې، خو چې د خر سر دی نو څه به پې کړي؟ تاسو پوه شوي د سړي زامن ورک شو. بادشاهان خلق نن د غویانو والا خبرې ته خدای راستی که سپی غوږ دي کږدي ور د غویانو والا په دې لار روان یو سپی کاکا خبره وره مخکې شه خبرې بچیه غپ په دې دغه به ووایي په دې بټ باندې. تاسو پوه شوي دا بادشاهان. او وہ دن ہوا ہوئے، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا،
वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था, अब इतर भी मलो तो मोहब्बत की बो नहीं। ला اخولیب چې د عطرو غوندې بوی کولو او ورځې لاړ، اوس چې عطر ومږم د مینې او د محبت بوی ته نه رسي. اوس داسې خلق پاتې دی، خبره مانه اوږدېږي، داسې خلق پاتې دی. د یو سړي او د یو دیو یارانه وه. دیو د چندړو په غر کې ډېره وه. نو دې سړي ته وویل چې غریب سړی روزانه راځه او د چندړو لرګي پرې کوه او خرڅوه او عیش ماش کوه، خو ستا او زما یارانه ده چې غره له راشي او ګنټه نیمه مجلس ما سره کوه او بیا دا ګېډۍ وړه او مزې کوه. لږه موده کې هغه سړی لکپتي شو، ډېر دولت یې وګټه. بلا بړو دیو سره بیا ګنټه نیمه مجلس وکړو او بیا به د چندړو لختې را بار کړې او بازار کې به خرڅولې. یو 2 ورځې دا سړی غره ته لا نړو. دیو خیال کړی دی چې زما یار رانغی، راته ښکاري چې بیمار دی. نو پاس غره ته وختو د شپې او لاندې وکته چې په کوم کور کې چې ډیوه بلیږي، نو دغه کې به زما د یار کوری او ابه بیماری. پخوا به ډیوه او رڼا بیمار ته کېده، د شپې به رڼاګانې نه وي، خو چې کوم کور کې به ډیوه بلیده نو دې کور کې به بیمار. پاس نه چې کتلي ډیوه یې بله لیدلې را روان شوی دی کور ته ورغلی، څوک دی وایي پلانی یار دی د غره نه راغلی. ورننوتی په کټ ور سره ناست چې ناسته نو څنګه یې جوړې رانلې او جی بیمارم. یو ساعت تیر شو نو دا د کور مالک دی دیو ته وایي چې لږ رانه بیرته کېنه تا نه ماله سوړ بوی راځي. دی وایي ښه، نو لږ دې بیرته کېناست. څه ساعت ناستو لاړ. سړی چې جوړ شو غره ته ورغی، دیو ورته وایي چې جوړ شوې؟ وایي جی په خیر رالی، شکر دی چې خدای جوړ کړي. قبر دې راوړی دی چندڼو پرې کولو له؟ وی چې او. وی خداس چل به کې چې اول به په دې تبر ما په دې سر وهې، هغې نه وروستو به بیا لرګي پرې کې. سړي ورته ویل دا چېرته کېدی شي؟ ته زما دوست یې، اشنا مې، تا څنګه ووام په تبر؟ ورته ویې خبرې مه کوه، کینې اوس دې زیر و زبر کوم، کینې ووه. دمړه کې خیال کړی چې وی وا چې دا غر در تاړو پاتې شي، څه به د دار وختي مینتې کی. بس په دې تندیله چې ولا راچولې دی دا تبر دا تندې پې دوټه به دیو سر داسې نیولې دی او دته وې ځه اوس لرګي کوه. تلی دی غار کې پروت دی. څه ورځې چې تېرې شوي دي نو جوړ شو، زخمونه یې ورغلي. دی بیا چې لرګوله ورغلی دی به دا خیال کړی چې خو مړ شو. په خیر جوړ تکړه ښه دا خو شکر دی چې خدای ښه کړي. زخمونه دې ورغلی وی او ټیک شو زما زخمونه ویلې او ورته بلکل جوړ شو ویلې بلکل جوړ شو. ویل دا په څه دا زخمونه شوي زما په سر کې وی دا زما د تبر په ګزار باندې. ورته وګوره دا ستا د تبر ګزار زخم چې و څه ورځې پس جوړ شو، خو ستا دغه خبرې زخم چې دی تا ته چې زه کور ته درغلی وم او تا ووایې چې ما نه بیرته کښېنه، تا نه ماله بوی راځي، زخم لا نه دی جوړ. خیال م راغلی بدې ګړګړونه یې ونیو دا سټې والا مات کو چې ستا غوندې یار سزا دا ده چې ورمېږ دې غوڅ کم او د جهان نه یې پناه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دې موضوع باندې یو شعر دی او جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان.
جراحات السنان لهل تیامو وی د غشو زخمونو د پاره خو ملهم شتا پټای شتا سورز پاس جوړ شي په غشي یو زخم وشي ملهم پټایو کا جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه جوړ شي هغه د پاره عمر کې پل پټایو ملهم ان عمر له تازه یو ویني احساس دا د حضرت علی فرمان اوس د رسول الله فرمان وو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جناب محمد رسول الله فرمای مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبنا او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نرس شارحین د حدیث فرمایي چې دلته پیغمبر جبړم به ذکر کړو لاس رستو ذکر کني ضرب او زخم د لاس ډیر تیزی په جبه خصوص زخمی کیږي نه او نه جبه کوتک